الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین او تاسو ګورئ ایج فورکس چینل. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د فورکس په مارکیټ کې لارج سایز تفاوت وایو چې لارج سایز څه ته وایي، څو رقمه لارج سایزونه موږ لرو او لارج سایز فایده او تاوان څه شی دی، د زیات لارج سایز د کم لارج سایز. لارج سایز څلور رقمه دی، یو چې د سټانډرډ دی، بل مینی دی، بل مایکرو دی، بل نینو دی. د سټانډرډ لارج سایز چې دی هغه 1.00 د سټانډرډ لارج سایز دی، بل مینی لارج سایز چې دی 0.10 دی دا مینی لارج سایز شو، او مایکرو لارج سایز چې دی هغه 0.01 لارج سایز دی او 0.001 دا نینو لارج سایز دی. په همدغه شانتي 1 لارج سایز چې کله موږ ووهو هغې کې موږ 1,00,000 یونټه سودا مطلب موږ په فورکس مارکیټ کې وکړه. همدا شانتي موږ په 0.10 ووهو نو 10,000 یونټه یا 10,000 ډالر 10,000 پیسې هر یو نوم چې تاسو ورکوئ موږ دومره سودا وکړه. همدا شانتي 0.01 که چیرې موږ ووهو نو هغې کې موږ 1000 ډالر سودا وکړه. که چیرې موږ 0.001 ووهو نو موږ په هغې کې 100 ډالر سودا وکړه. همدا شانتي په فورکس مارکیټ کې دا ډېر ارزښت لري، ځکه که چیرې موږ په لارج سایز پوه نه شو زموږ پیسې زموږ څومره پیسې چې هغه په سکندو کې تاوان ته ځي، حالا چې ګټې ته هم ځي خو دا ډېر چانس لک خبره ده، د چانس خبره ده چې ګټې ته لاړ شي. که چیرې برعکس تاوان ته لاړو نو ټول اکاونټ یې واش کوي، ټول اکاونټ یې ختموي، ځکه چې په غلط فیصله غلط اقدام وهل فورکس کې غلط تاوانونه دي، ځکه چې په فورکس کې 95% پیپل خلک هغه تاوان د همدې خاطره کوي چې هغه لارج سایز په داسې نورو ډېرو خبرو باندې ځان نه پوه کړی او په مارکیټ کې داخل شوي. راځئ چې لږ نوره روشنۍ پرې واچو. په دغه لارج سایزونه چې دی سټانډرډ شو، مینی شو، مایکرو شو، نینو شو، دې کې دا تیار مخکې مې چېرته یاده وکړه چې یو سټانډرډ لارج چې دی هغه 1,00,000 یونټه ډالره هر څه چې تاسو ورته وایئ پیسې معنا لري. یعنې مطلب دا چې د ستا په دې وخت کې که چیرې مثال ته په فورکس کې ته پیسې واچې، $1 که چیرې ته په سودا ولګې، $1 هم په فورکس کې ته واچې، دا تا ته فورکس 10 چنده حسابوي، 10 چنده زیات حسابوي، ځکه په فورکس کې ګټه زیاته ده. که نه په دې کې ډېر کم اندازه مارکیټ خوځي نو په کم اندازه کې هم تا ته ګټه زیاته ولې درکوي، ځکه چې د ستا $1 په $100 حسابېږي، نو د ستا $100 بیا ته په $100 کې هم ته سټانډرډ لاټ لګوی شي، ځکه سټانډرډ لاټ لګوی شي چې هلته یوریج ورکوي، لیوریج ورکوي، سپریډونه ورکوي. نو هغه انشاءالله بعداً ویډیوګانو کې به سره غږیږو. نو که چیرې ته په $100 کې نو ته یو سټانډرډ لاټ ولګې نو ته داسې فکر وکړه چې تا د $1,00,000 سودا وکړه. که چیرې ته په هغې کې یو پیپ هم وخوځېږي چې دلته په راروانو ویډیوګانو کې به انشاءالله د پیپ په اړه چې ډېره مهمه ویډیوګانې دي هغې به انشاءالله ویډیوګانې غږیږو، ویډیو کې به تاسو مکمل تفصیلي پوهیو. په دې کې لاند صرف دومره پوه شئ چې دغه لین که چیرې تاسو ګورئ دلته تاسو ته ښکاري انشاءالله دغه لین که چیرې معمولي هم وخوځېږي که یا بری که لاندې وخوځېږي دې ته یو پیپ وایي. نو که یو پیپ دغه مثال وخوځېږي د یو سټانډرډ لاټ په مقابل کې نو $10 تاوان یا ګټه کې. همدا شی د مینی لاټ سایز په وخت کې که چیرې 0.10 لاټ سایز ته والی نو $10,000 یا 10,000 یونټو باندې تا سودا وکړه. که چیرې هغه یو پیپ وخوځېږي نو تا $1 تاوان یا ګټه وکړه. همدا شانتي دا نور دی مایکرو شو، مینو شو، که همدا شی په دې کې بیا $100 دی، دې کې 100 دي، نو همدغه شانتي تاسو ګټه او تاوان او پرافټ کوئ.